الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم. خیلی درنو انجینر صاحبانو، امیدوارم چې ټول پر جوړ یاست. د تاسو ته ښه راغلاست وایو د پروتوکیټ نه هم لیکچر ته. په تېر لیکچر کې موږ او تاسو د اجرا په آپشن باندې مفصلا خبرې وکړې او په ننني درس کې غواړو چې په بلاک او انسرټ بلاک باندې په دغې آپشنونو او همدغسې په پوینټ او هچو تر ګریډینټ پورې په دغه موضوعاتو باندې بحث وکړو. درنو انجینر صاحبانو، موږ او تاسو نن که چېرې راشو په ده باندې چې بلاک څه دپاره استعمالیږي. که زه تاسو ته یو مثال درکړم، د مثال په ډول موږ او تاسو غواړو چې یو دروازه چې د 90 سانتي عرض ولري او 2 متره 20 سانتي اوږدوالی وي، دغسې یو دروازه موږ او تاسو ترسیم کړو او اجازه راکړئ یو افسیټ واخلو د 10 سانتي په اندازه، یو دایره واخلو. د مثال په ډول په دغې شعاع سره دا لږ څه موف کړو، دغسې موف کوي. همدغسې راځو یو بل ریکټینګل اخلو د دپاره، مثلا طول یې 70 سانتي واخلو، عرض یې وبښئ عرض یې 70 سانتي، همدغسې ټیپ 40 سانتي. همدغسې راځو نورو برخو ته، بیا راځو کولی شو دغسې دا ټریم کوو. د ټریم کولو څخه وروسته انجینر صاحبانو راځو دغه یو دروازه ده موږ سره انجینر صاحبانو، چې غواړو دغه دروازه موږ سره همیش دپاره سیف وي. بیا اړتیا پېښ نه شي چې موږ بل ځل دپاره چې دغسې یوه دروازه چې 70 سانتي عرض وي او 2 متره او 20 سانتي اوږدوالی، بیا ځل راشي دومره وخت پرې مصرف کړو او دغسې یو دروازه ډیزاین کړو. نو دې دپاره چې دا همیش موږ سره وي د بلاک څخه استفاده کوو. ماته اجازه راکړئ مثلا دغه سلیکټ کوو او راځو د یا بي شارکټ یې ده د بلاک بي وهو. اوس مثلا خپل دغې دروازې دپاره موږ یو نوم ږدو، مثلا زه ورته وایم ډور ای. ډور ای د دپاره راځو پیک پوینټ ورته انتخابوو یا بیس پوینټ ورته ویل کېږي بعضې خلک، مثلا بیس پوینټ یې دغه ځای انتخابوو. بعد دغه نه راځو کنورټ ټو بلاک، دغه انتخابوو. د کنورټ ټو بلاک څخه وروسته اوکې وکړو. وګورئ درنو انجینر صاحبانو، اوس دغه موږ سره یو بلاک شو. تاسو وګورئ مخکې د ده څخه چې موږ دغه طرحه کړو فقط د خطونو په واسطه او د ریکټینګل په واسطه موږ اخیستی وو. که چېرې موږ یوه برخه انتخاب کړو ټول برخې انتخابېږي، چې دغه خپله انجینر صاحبانو چې څه شو په یو بلاک باندې واوښته. مثلا تاسو یو ځل کار وکړه بیا یې غواړئ چې دغې څخه استفاده وکړئ، چې څه کوئ انسرټ بلاک په واسطه چې دغه آپشن ده او د آی چې ده آی انټر یې شارکټ ده. اوس تاسو وګورئ انجینر صاحبانو دغلته موږ سره په دغه انسرټ بلاک چې تاسو ګورئ په انسرټ بلاک کې دغه دروازه چې موږ ورته ډور ای نوم ایښی موږ سره دغلته سیف شوی دی. هر کله چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغسې یو دروازه چې دغه ابعاد موږ ورته ورکړو چې باید غواړو دغه استفاده کړو، فقط راځو کلیک کوو او استفاده کوي. دا موږ سره څه انجینر صاحبانو، دا موږ سره د بلاک په هکله و. اجازه راکړئ زه دا یو ځل اکسپورټ کړم. موږ سره یو انسرټ بلاک ده، بل یو کاپي دی نه زه واخلم، مثلا یو دلته یو دلته یو هم دلته. بلاکولو په طریقه باندې خو پوه شو چې فقط دا سلیکټ کوو. د سلیکټ کولو څخه وروسته فقط بي انټر نوم ورته ږدو، مثلا ډور ای یا ډور بي. پیک پوینټ ورته وهو، هماغه بیس پوینټ کومې سینډ نه چې باید دا واخیستل شي دغه ځای انتخابوو ورته او کنورټ ټو بلاک وهو. یو کنورټ ټو بلاک ده، بل ریټین ده او بل ډیلیټ ده. اوس وګورئ انجینر صاحبانو دا کنورټ ټو بلاک شو. کنورټ ټو بلاک شو
چې موږ انتخاب کو ټول برخې انتخابیږي. اوس که چیرې راشو موږ دغه یو بلاک کو مثلا بی انټر د دې لپاره یو نوم وږدو ډور مثلا سی پیک پوینټ یې دا ځل دغه برخه انتخابو او دا ځل دغه چې څه کوو ریټین کوو ریټین بلاک. اوس وګورئ انجینر صاحبانو دغه دروازه مونږ سره بلاک شو خو د هغه بل بلاک سره توپیر دا ده چې فقط مونږ د هغه فقط چې یوه برخه مو انتخابوله ټول انتخابوي دا باید مونږ مجبور ټولې برخې انتخاب کړو چې دا انتخاب شي. همدغسې یو برخه او دویم که چیرې راشو انزر بلاک ته اوس دا مونږ سره څه شو دا یو مونږ سره ډور A شو او دا هم ډور B شو. هر کله چې مونږ ورته اړتیا لرو فقط دغه کوي هماغه سنډ مونږ ته دغې سنډ چې ورته انتخاب کړی او بیس پوینټ لاندې دې څخه مونږ ته راخلي دا مونږ سره ریټین په برخه کې. اوس دا راځو ډیلیټ برخه کې. اوس وګورئ دغه بلاک کوو خو ډیلیټ انتخابوو بی بلاک د دې لپاره یو نوم دو ډور ډي دا مثال په ډول پیک پوینټ ورته کوو انتخابوو راځو ډیلیټ وکړو او اوکې کوو. وګورئ ډیلیټ شو راسن بلاک شو خو راسن ډیلیټ شو. اوس انزرټ بلاک ته تاسو لاړ شئ د آی انټر په واسطه دغلته هم تاسو کولی شئ چې راوړئ او دلته هم. اوس وګورئ مونږ سره ډور ډي هماغه ډور مونږ سره راغی چې دغه یې سنډه او دا هم هغه لومړني بلاک په څېر مونږ سره استفاده کېږي. او بغیر د نه انجینر صاحبانو مونږ او تاسو سره انشاءالله به په بله ورځ ورباندې مفصلا بحث کوو انزرټ بلاک باندې په دغه اپشنونه باندې چې دا څنګه استفاده کېږي او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو. بعضې عناصر چې خپله اوټوکیډ کمپنۍ پکې انسټال کړی وي او مونږ کله چې دروازې غواړو یا نور اپشنونه غواړو ترې استفاده وکړو له دغې څیز څخه مونږ کولی شو په اسانۍ سره. مثلا اجازه راکړئ دغسې یو دروازه غواړئ تاسو د دروازې پلان ستاسو په کار وي هېڅ اړتیا نشته چې تاسو دومره وخت ووهئ پلان دپاره دغسې یو دروازه جوړ کړئ. یا مثلا تاسو یو کړکۍ ته یا هندارې ته اړتیا لرئ فقط راوړئ دغې ته یې راوستی شئ. نور ډېر عناصر هم پکې شته دي مثلا د خوب تخت د موټر او نور وسایل او ابزار پکې شته چې تاسو ورڅخه استفاده کولی شئ. نو دا درنو انجینر صاحبانو مونږ سره د بلاک او انزرټ بلاک په هکله چې دواړه مو تاسو ته ویل چې په کوم وخت کې په کارېږي کوم عناصر چې مونږ پخوا جوړ کړی وي او غواړو چې بیا یې ځلې استفاده کړو او بیا ځلې مونږ ته په کارېږي نو هغه دپاره انجینر صاحبانو مونږ د بلاک څخه استفاده کوو انزرټ بلاک څخه. بل اپشن چې مونږ سره دلته ده هغه د پوینټ ده. مثلا تاسو دلته ښه ځیر شئ اوس مونږ سره بعضې نقطې ایجاد شوې وینئ که داسې نه ښکاري کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ خپله ځان ښکاره کوي داسې مونږ سره نقطې وي. بعضې وخت مونږ اړتیا لرو چې یوه برخه په نښه کړو یو ځانګړې نښې په واسطه استفاده کړو نو د هغه دپاره مونږ کولی شو له دغې نښو څخه استفاده کړو چې دا بیا بدلیږي هم. اوس مثلا دا مونږ انتخاب که دغه نښې مو استفاده کړې ولې کله چې دې باندې خط راشي مثلا دغسې یو خط پرې راځي اجازه راکړئ چې دا مثلا دغسې خطونه پرې راځي د دې د ګلېدو یا هم د نه ښکاره کېدو سبب ګرځي. نو بناً بیا د هغه دپاره مونږ کولی شو انجینر صاحبانو چې دغه نښې د فارمټ برخې ته راشو او دلته د پوینټ سټایل انتخاب کړو. مثلا مختلف شکلونه دلته موجود دي هر هغه شکل چې تاسو غواړئ انتخاب یې کړئ انتخابولی شئ او اوکې ووهئ. وګورئ اوس هغه کوم نښې چې مونږ درلودې په دغه شکل سره واوښته او د هغې څخه مونږ کولی شو چې دغه نښې هغه شکل بدل کړو هر یو چې مونږ غواړو هماغه استفاده کړو. مثلا بېرته راځو دغه شکل ورته انتخابوو اوکې کوو. بله برخه انجینر صاحبانو مونږ سره هغه تر ټولو مهم او ډېر د کارونې برخه چې ده چې مونږ یې ډېر کاروو خصوصا په فاونډیشن پلانونو کې خصوصا په فرنټ الیویشن یا نماګانو کې مونږ سره استفاده کېږي هغه حج او ګریډنټ ده. حج او ګریډنټ زه راځم د دې شارکټ اچ انټر ده دغې څخه که چیرې مونږ دا کلیک وکړو په حج باندې مونږ ته دغسې یو مینو خلاصیږي چې په دې مینو کې تاسو دواړه اپشن لرئ یو حج لرئ یو ګریډنټ چې دلته دا مونږ سره حج ده دا ګریډنټ ځکه دا دواړه یو بل سره ورته دي یا یو بل سره ورته والی او کارکرد یو شان ده ځکه دواړه په یو اپشن کې راوړی ده. که چیرې تاسو اوس دلته ګریډنټ ووهئ نو تاسو ته اول ګریډنټ راځي بیا وروسته کولی شئ حج.
نو راځئ انجینر صاحبانو H انټر. دغسې موږ او تاسو سره انجینر صاحبانو څه کېږي یو پیج خلاصېږي، خو هیره مو نه وي دا تل په یاد ولرئ انجینر صاحبانو چې کله دغسې یو پیج موږ ته خلاصېږي هغه وخت چې موږ ریبون څخه استفاده نه کوو. اجازه راکړئ ماته چې زه ریبون ووهمه، دې حالت ته یې راولم. ښه وګورئ، اوس که چیرې زه دلته حج انتخاب کړم، وګورئ ما ورته کوم ځانګړې صفحه نه خلاصېږي، که خلاصه هم شي په دغسې یو شکل سره خلاصېږي او دا موږ ته کار ډېر ستونزمن کوي، ډېر جنجالي کېږي. او نو په همدغه اساس انجینر صاحبانو ما تاسو ته مخکې ویلی وو چې څنګه کولی شو چې خپل دغه انټرفیس دغه شکل ته واړوو. خپل دغه انټرفیس دغه شکل ته واړوئ انجینر صاحبانو. په 4م لیکچر کې یا 5م لیکچر کې موږ په دې باندې بحث کړی و، هغه وګورئ او خپل دغه انټرفیس دغه شکل ته واړوئ، زموږ کار اسانېږي. راځو حج ته. په حج کې انجینر صاحبانو موږ سره ټایپ اینډ پیټرنز دي. د حجکارۍ هغه ډول ده چې موږ سره یو پریډیفاین ده، یعنې مخکې د مخکې پکې چې انسټال شوی وي یا مخکې د مخکې چې پکې شتون لري. بل کسټوم ده، هغه زموږ په زړه یا موږ چې کوم یو جوړ کړی وي. نو د لپاره په ټایپ کې موږ د پریډیفاینډ استفاده کوو. یو موږ سره یوزر ډیفاین ده چې خپله استعمالوونکي کوم څیز جوړ کړی وي، او کسټوم چې یو بل ځای څخه موږ راوړو. مثلا په فلش کې د یو بل ملګري څخه بعضې حجکاري وي، موږ هغه راوړو او د هغې څخه استفاده کېږي. کسټوم کې او یوزر ډیفاین چې موږ خپله جوړ کړی وي. نو همیش موږ کولی شو چې د پریډیفاینډ څخه استفاده وکړو. په پیټرن کې موږ کولی شو چې هر یو هغه کم عناصر چې تاسو غواړئ استفاده کوي. مثلا تاسو غواړئ کم عنصر استفاده کوي، خښتې څخه استفاده کوئ، نو تاسو کولی شئ بریک پکې همدغسې دلته نور داسې مواد دي چې تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. مثلا تاسو غواړئ چې د خښتې څخه استفاده وکړئ په مثال په ډول، نو راځئ بریک انتخابوئ او د بریک دپاره اوس وګورئ خښته انتخاب شو دلته. اوس د هغه دپاره یا دې ځای څخه هم تاسو کولی شئ چې خپل کوم اړین مواد ګورئ، کوم مواد چې تاسو غواړئ، مثلا خښته، اسفالټ یا سنګکاري، ګراول او همدغسې ټایلز یا کاشیګانې، هر مواد چې غواړئ هغه تاسو دلته په لیکلې بڼه او دلته هم تاسو په شکلي او لیکنې بڼه سره کولی شئ ویلرئ. د دپاره موږ کولی شو رنګ هم انتخاب کړو. مثلا خښتې دپاره عموما انجینر صاحبانو موږ کولی شو له کومو رنګونو څخه استفاده وکړو. مثلا دلته سلیکټ کالر کې مثلا خښتې دپاره عموما تقریبا نارنجي رنګ انتخابوو. اوکې کوئ، وبخئ دې دپاره دا انګافکاري دي، وینئ دغه سپین سپین خطونه هغه مسالې چې دي. عموما مسالې په سپین رنګ ښودل کېږي او خپله خښته په نارنجي باندې، نو نارنجي رنګ انتخابوو او اوکې کوئ. اوس وګورئ موږ ته څه رامنځته شو، یو نارنجي خښتې سره د سپین انګافکارۍ په واسطه. دغسې موږ کولی شو خپل مواد او خپله کوم عناصر چې غواړو استفاده یې کړو، دې ځای څخه موږ کولی شو دا استفاده کړو. خو اجازه راکړئ مخکې د هغه څخه چې دغه استفاده کړو، زه یو څو دانې ریکټینګل واخلم، دا به کاپي کړم. زه دا آن کړم، یو دوه درې. راځو انجینر صاحبانو په دغه برخه کې موږ او تاسو په دې باندې کار کوو چې په څه ډول سره د خپل عناصر چې موږ حجکاري کې استفاده کېږي هغې نه استفاده وکړو. راځو بیا هم په پریډیفاینډ برخه انتخاب شوې ده، دلته راځو بریک انتخابوو. مثلا خښتې څخه موږ غواړو استفاده وکړو، بریک رنګ هم سپین او وښئ رنګ باید نارنجي وي، رنګ نارنجي انتخابوو. انګافکاري هغسې اسکیل یې همدغه یو صحیح ده. که چیرې تاسو اسکیل بدلوئ مثلا 0.1 کې بیخي وړوکی کېږي او بعد دغه نه که چیرې تاسو راشئ مثلا تاسو انتخاب کړئ یوه څنډه یې واخلئ د دې ځای څخه په کټ پوینټ. اوس وګورئ بېرته انټر ووهئ او بیا هم انټر. بالاخره موږ ته څه کېږي، دغسې حجکاري کېږي او دغسې خښتکاري استفاده کېږي. مثلا تاسو بیا غواړئ دغه استفاده وکړئ،
د سنګکارۍ څخه یا ګراول څخه یا شګې څخه تاسو انجینر صاحبانو څه کوئ راځئ هغه خپل خوښې په واسطه ګراول انتخابوئ اوکې کوئ د دپاره اسکیل یا مقیاس هم ورکولی شي او زاویه هم ورکولی شي مثلا غواړئ په دې درجه زاویې سره تاسو ته یو خشتکاري وکړي په یو سطحه کې نو هغه دپاره یو پیک پوینټ د بل سلیکټ آبجیکټ ده اوس مثلا پیک پوینټ چې تاسو انتخاب کړئ انجینر صاحبانو په هماغه مشخصه نقطه کې یا بونډري کې تاسو ته څه کېږي هماغه عملیه اجرا کېږي اوس وګورئ د خشکاري دپاره که چې باید سنګکاري دپاره باید دغه رنګ توپیر ولري خو موږ مخکې انتخاب کړی چې بدله کړي بیا تاسو نو دا چې پیک پوینټ و که چیرې سلیکټ آبجیکټ ووهو بیا څه کېږي موږ هماغه آبجیکټ باید انتخاب کړو مثلا اوس دلته که چیرې موږ هر څه کلیک وکړو وینئ موږ دپاره کوم آپشن نه خلاصېږي نو دلته موږ اړ یو چې هماغه عنصر باید انتخاب کړو که هغه مثلث وي دایره وي هر څه وي باید د هغه نه انټر ووهو او بالاخره دغسې دا توپیر د پیکټ پوینټ او سلیکټ آبجیکټ مثلا بعضې وخت داسې کېږي انجینر صاحبانو چې یو دایره د مستطیل د پاسه قرار نیسي او دلته موږ که چیرې راشو د پیکټ پوینټ څخه استفاده وکړو اوس وګورئ فقط دغه سطحه موږ ته څه شو در حاله که موږ اړتیا درلوده چې باید څه وشي زموږ اړتیا دا وه چې باید ټول دغه مستطیل رنګ شي نو هغه دپاره اوس موږ څه کوو که چیرې آبجیکټ انتخاب کړو ښه وګورئ مثلا سلیکټ آبجیکټ وکړو اوس وګورئ با وجود د نه ټوله سطحه څه شو موږ سره حجکاري شو او حج واخیسته دا موږ سره د حجکارۍ په هکله چې یو برخه په حجکارۍ کې موږ سره پاتې شو چې هغه ترانسپرنسي باندې خو پوهېږئ شفافیت چې څومره شفافیت ورکوي او څومره ور نه کوي یو انهرټ پراپرټیز باندې انشاءالله وروسته بحث کوو دا د موږ سره د حجکاري په هکله اوس هم راځو ګریډینټ ته انجینر صاحبانو ګریډینټ موږ سره په کومو حالتونو کې استفاده کیږي او څنګه استفاده کولی شو نور آپشن یو رقم د دغې سره حجکاري سره آپشن چې ده آپشنونه یې هماغه یو څیز ده ولې د استعمال موارد چې د انجینر صاحبانو د یو څه آپشنونه لري چې هغه باندې باید بحث وکړو مثلا تاسو غواړئ د یو ډول رنګ څخه استفاده وکړئ موږ سره دلته یو ترکیبي رنګ ده بل یو ډول رنګ ده مثلا تاسو غواړئ یوازې یو کالر استفاده شي او د شین کالر په واسطه تاسو رنګ انتخابوئ چې هلته بیا حالتونه هم ورکولی شي روښنایي او دغې باندې به بحث کوو انشاءالله مثلا تاسو غواړئ دغه آبي رنګ دغه دایرې ته ورکړئ نو هغه دپاره اډ پیک پوینټ یا سلیکټ آبجیکټ چې دواړه ما تاسو ته توپیر ویلې مخکې دا انتخابوئ او راځئ پرې کلیک کوئ انټر او انټر بالاخره شین رنګ اما که چیرې بیا راشئ ټو کالر ډول استفاده کیږي مثلا تاسو غواړئ دوه ډوله رنګونه استفاده کړئ بغیر د دې نه انجینر صاحبانو دا نور رنګونه هم لري چې پام وي دغلته که چیرې راشئ تاسو ته یو انډیکس کالر آپشن راځي بل ترو کالر او بل کالر بوکس ده دا انډیکس کالر په برخه کې تقریبا 2500 ډوله رنګونه موږ لرو 250 رنګه پکې شتون لري زما په 255 اوس اضافه شوی ده 15 نور هم پکې تر دې پورې که چیرې تاسو وګورئ 255 رنګونه پکې شتون لري دا یې اول ده دویم دریم شپږم اووم نهم لسم یې دغه ده دا شلم ده 11 12 همداسې په ترتیب سره 250 رنګونه دي ترو کالر دغسې ده چې تاسو دغسې کولی شئ په دغه شکل سره خپل رنګ انتخاب کړئ بیا هغه ته شفافیت ورکوي او تیزوالی او تتوالی او نور حالتونه هم لري او بل کالر باکس ده موږ سره چې بکس په شکل مثلا یو موږ سور رنګ لرو بیا په سور رنګ کې چې ده د سور رنګ په برخو کې شین ده نارنجي ده او همدغسې نور نو هغه هم بیا دغې څخه موږ کولی شو انتخاب کړو هر یو چې غواړو نو اوس راځو د ټو کالر په واسطه څه استفاده لري یا کوم د استعمال موارد پکې شتون لري انجینر صاحبانو نو د هغه دپاره اجازه راکړئ اوس مثلا دغه دوه کالر یې کله استفاده کېږي موږ سره بعضې وخت دغسې یو پایه وي اجازه راکړئ چې زه یو پایه واخلم دغه یو پایه ده چې د یو کاپي زه واخلم اوس وګورئ انجینر صاحبانو موږ غواړو دغې پایې ته رنګ ورکړو که چیرې غواړو چې شین رنګ ورکړو یا آبي رنګ ورکړو که چیرې دا یو رنګ وي یا یو کالر وي وان کالر وي مثلا راغلو دغسې انتخاب وکړو او دغې
مثلا موږ واخیسته د یو ډول کالر په واسطه انتخاب مو کړئ انټر وګورئ دغه اوس موږ ته یو مستطیل په شکل ښکاره کېږي خو که چیرې همدغه د دوو رنګونو د ترکیب څخه یا د رنګونو د روښانولو او تت کولو په واسطه انتخاب کړو موږ بیا کولی شو چې څنګه وکړو دغه د یو پایې په شکل ښکاره کړو مثلا راځو اوس دغلته وګورئ که چیرې انټر اوس وګورئ تقریبا یو پایې په واسطه یا یو مدور شکل په شکل ښکاره کېږي چې دا موږ سره انجینر صاحبانو د ګریډینټ یو بل څه چې ما مخکې تاسو ته ویلي چې د انهرټ پراپرټیز دا بیا وروسته وایو انهرټ پراپرټیز انجینر صاحبانو موږ سره د عین عنصر یا د عین رنګ یا د عین حجکاري کاپي موږ ته اخلي مثلا زه غواړم چې همدغه حجکاري په یو بل جسم کې هم ولرم زه غواړم دې نه د دې کاپي دلته هم ولرم هلته انهرټس پراپرټیز انتخابوم بعد د هغې نه هماغه جسم چې غواړم زه یې کاپي ولرم هغه باندې کلیک کوم راځم بیا په بل جسم باندې زه غواړم دغلته هم هماغسې یو رنګ ولرم راځم پې کلیک کوم او انټر اوس وګورئ هماغسې عین رنګ ماته دلته هم ښکاره شو چې دا موږ سره انجینر صاحبانو د انهرټس پراپرټیز په هکله او دا موږ ته زاویه یې هم درلودلی شي چې تاسو کولی شئ چې زاویې ورکړئ مثلا تاسو غواړئ دغې ته دغسې زاویه ورکړئ مثلا تاسو غواړئ 90 درجې زاویه واخلي اوس تاسو غواړئ زاویه یې هم تاسو بدلولی شئ چې بیا خپل استعمال موارد لري اوس وګورئ دا په عمودي شکل او دا تقریبا افقي شکل واخیسته ځان سره نو دا موږ سره د ګریډینټ برخه نور داسې کوم آپشن پکې نه ده پاتې چې ضروري وي زه تاسو ته تشریح کړم نو پر همدغه بنا راځو مخته ځو او بل آپشن چې د موږ سره انجینر صاحبانو هغه د ریجن ده ریجن څه دپاره استفاده کېږي انجینر صاحبانو مثلا موږ سره یو دغسې لاین فرض مثال دغسې زه دغه اته بند کړم مثلا دغسې دغسې یو شکل د موږ سره انجینر صاحبانو موږ غواړو چې دا څه وکړو یو بل سره یو ډول استفاده یې کړو یا یو عنصر یې که چېرې زه دا انتخاب کړم یو لاین ښکاره کېږي موږ غواړو دا څه وکړو انجینر صاحبانو یو جسم کړو نو هغه دپاره د ریجن څخه استفاده کوو مثلا اول دا انتخابوو دغه جسم ټول انتخابوو او ریجن څخه استفاده کېږي چې مثلا تاسو وګورئ انجینر صاحبانو ټول موږ دپاره لکه جوینټ په څېر جوینټ باندې موږ ته عملیه اجرا شو جوینټ که چېرې ستاسو یادېده مثلا موږ غوښتل چې دغه څو خطونه مثلا یو بل سره څه کړو جوینټ کړو اوس دا څو ډوله خطونه اوس هر یو بیل ده که چېرې راشو دغه ټول انتخاب کړو او جې انټر کړو څه کېږي جوینټ کېږي نو خو د جوینټ او د دې توپیر څه دی انجینر صاحبانو که چېرې موږ وغواړو چې دغه جوینټ شوې برخه انتقال کړو مثلا دلته انتقال کړو ګورئ ټول جسم انتقال هغه د شکل یا شیپ بدلیږي مګر که چېرې راشو دا انتقال کړو ټول خپله جسم په خپل حالت سره انتقالیږي دا توپیر د ریجن او د جوینټو چې موږ څنګه استفاده کولی شو او بعضې وخت موږ کولی شو اجسام ګروپ هم کړو او بلاک هم ترې جوړ کړو مثلا تاسو غواړئ چې دغسې یو جسم ده دا یو ګروپ کوي نو د دپاره تاسو جسم به انتخابوئ او پخوا به جې هم وهو اوس جې وهو ګروپ اوس تاسو وګورئ دا ټول یو ګروپ کېږي څنګه ښکاره کېږي چې دلته یو مربع شکله چوکاټ هم پکې شته یا مستطیل شکله دا موږ سره ګروپ شو او موږ کولی شو چې د دې څخه بیا په نور مواردو کې هم استفاده وکړو نو دغسې د استعمال موارد لري انجینر صاحبانو نو د نن ورځې لپاره به انجینر صاحبانو خپل درس همدلته پای ته ورسوو انشاءالله په راتلونکي درسونو کې بیا په ټیبل او په نورو مواردو باندې بحث کوو نو له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل دې سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ مننه